دا کوچنیان تازه د پلار له سیوري بې برخې شوي. د رحمان الله، محمد الله، نبیلي، سلما، بزګل او جمیلي پلار د هود په 14مه د ننګرهار په کابل کمپ سیمه کې له خپل زرنج موټر سایکل سره وروسته له هغې نادرکه شوی چې همدې اولادونو ته یې د ډوډۍ ګټلو په نیت له کوره وتلی وه او د نږدې 2 میاشتې له درکې وروسته یې جسد په یو کنډواله کور کې په داسې حال کې موندل شوی چې په یوه بوجۍ کې تر اچول کېدو وروسته تر خاورو لاندې شوی. د رحیم الله کونډه شوې مېرمن چې اوس یې د خپلو اولادونو سرپرستي ورتر غاړې ده وایي خاوند یې له چا سره هېڅ بدي نه لرله او په دې هم نه پوهېږي چې چا ولې یې وژلی. او دغسې دغه 200 روپو منځ کې د کابل کې په بازار کې مزدوري کوله د ما بار د تا بار یې وړه او دی پکې نادرکه شو د 4 بجو نه ایسته نادرکه شو تلیفون یې بند شو. دا د 55 پیسو چې دی ورکو عریضې ما اچولې حکومت کې لټه مو کوله معلومات یې ورنه کړه. بس ولسوالۍ نه موږ ته زنګ راغی چې دغسې یو مړی سوی دی په یو کور کې خبر راغی چې راشي دی تاسې دا که د بل چا چې لاړو دا مړی موږ ته د دولت له خوا نه را پیدا سو او مشر دوی نه لرو. دغه مشر دوی هم دغه ده نور دغه دی ټول د سیاسرو کور ده. بس د خدای هیله ده دغه زمانو هیله ده نو دغه ته دا کابل کې هم کې ده 20 کاله 21 کاله پراته یو دغه مزدوريګانې کولې. داسې دښمني چا سره نه لرو بدي چا سره نه لرو او داسې سړی وم نو چې زه وایم چې دا داسې یو رقم بل رقم عاجزه مسکینه سړی و غریب سړی و بس دغسې پېښه پرې باندې سوې ده. د رحیم الله وکلن زوی چې اوس یې کورنۍ همده ته سترګې په لار ده چې دی به لویېږي او د خپلې کورنۍ سرپرستۍ ته به اوږه ورکوي. وایي هره ورځ یې 2 سترګې د کاله دروازې ته نیولي چې ګوندې پلار به یې راځي او دی به لکه د تیر په څیر په خپله غېږ کې نیسي خو په پاتې ژوند به یې هم د ارمان نیمګړی پاتې وي. خلکو ډوډۍ میډۍ راوړله ایسته مې پلار چې مې پیدا شو مړو چې خلکو ډوډۍ میډۍ چې راوړله کله به مو خوړله که نه وو بیا به مو نه خوړله. پلار چې مې راته یا به یې راته جوس راوړه هر چیز یې به یې راته راوړل خو اوس هېڅ شی هم نشته. پلار مې ډېر یادېږي او ډېرو پسې خفه یم. یو زنه جو هغه هم لاړه سړی هم لاړه دغه زور ده چې دغه د مریضه پرته یم ناسته یم د خدای له مې نیولې ناسته یم نو خدای دا زوی غټ کې نو دغه 2 زمونو ته ناست یم دغه مې لورګانې دغه مې کور ته نو الله دې راباندې ورحمېږي. د همدې کوچنیانو مور او د رحیم الله مېرمن وایي دا خښتې د خاوند د لاس هغه نښه ده چې د خولو په تویولو یې جوړې کړي او هره ورځ یې د کورنۍ د ورځنیو اړتیاوو د پوره کېدو لپاره د خرڅولو اړتیا شته خو وایي ځکه یې نه پلوري چې لیدل یې د خاوند غم ورتازه کوي. دغه خښت هغه وهلې ده اوس موږ پرې باندې زړه نه کېږي دا دغه د لاس خښتې دي چې موږ یې خرڅه کړو مجبوریت ورته ښه لرو چې موږ یو ورځ پرده پرې باندې راشي خو زړه پرې نه کېږي چې دا موږ خرڅ کړو دا دغه د لاس خښتې دي. اوس دغه دلته شو زور نه مې د قلب هم بند ده فشار مې جګ ده روغه نه یم ښه نه یم دغه زورونه تشویشونه دي چې دا ماشومان به څنګه کړم دا سیاسرو کور ده زوی وړکی ده حق حیرانه ناسته یم. د دې کورنۍ ژوند اوس د ګاونډیانو په مرستو دوام کوي. د جمال خیریه بنسټ هم له دې کورنۍ سره د څه باندې 15,000 افغانیو نغدي مرسته وکړه چې د څو ورځو لپاره به د درد دوا شیخو د کورنۍ ټولې اقتصادي ستونزې نشي حلولی. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1000 8000 9000 1000 11,000 12,000 14,000 14,000 15,000 دا د 110 15,000 110 کور د آباد خانه م آباده خدای ژوندي لره خدای هم آباده لره موږ دا مسکینانو عاجزانو ته او دې شی یتیمانو سره هم کومک وکړه خدای هم آباده لره. سلامونه زه خالد جمال یم که تاسو ته زموږ د پاڼې مطالب نه در رسیږي خالد جمال پاڼه خلاصه لومړی لایک کړئ د لایک نه وروسته تاسې په فالوینګ کلیک کړئ 3 آپشن یې درکوي سی فرست انتخاب او نوټیفیکیشن آن کړئ. مننه.